یا دومره انسانیت خلکو کې ختم شوی دی. هغه سړی پروت دی هلته، څادر پې غوړېدلی دی، سنګ دي دومره سیوا شوې ده. امقه واده والا خپل واده کې مصروف دي، خوراک او سکاک دم چورۍ کې مبتلا دي، او مړی خواته پروت دی. ای زما وروڼو، دا سنګدریک موږ کې کوم ځای نه راغله؟ دا انسانیت ولې ختم شوی دی؟ دا حیوانیت موږ کې ولې راغی؟ حیوانات چې کوم دي هغه هم دومره سنګدله نه دي څومره چې موږ سنګدله شي وو، چې خوراک سړی کوي او خوا کې مړی پروت دی. امام شعبي رضی الله عنه ابن ابي شيبه نقل کړی دا روایت. امام شعبي فرمایي وایي کله به چې مخکې دور کې د صحابه او تابعینو دور کې مړی وشو، هر سړی به دومره په خفګان کې اخته و. بار نه به چې مسافر راغی، یو غریب مسافر سړی به راغی چې تعزیت چاته ورکم، وایي هغه ته به پته نه لګېدله چې زه تعزیت چاته وکم. هر سړي مخ چې کوم و د پریشانۍ او خفګان نه ډک و. هر سړی چې و خفه و په دې باندې چې نن دارې سبا له زه یمه، ډېر خپل ورور سره به د غم اظهار کوو. وایي چاته به پته نه لګېدله چې زه تعزیت چاته وکم. هر سړی خفه و، هر سړي به دا خیال وکړه چې دا مړی زما کور کې شوی دی. او دا ظالمان، دې ظالمانو د مړي په خوا کې جیشه، د مړي په خوا کې خوشحالي مناوي، واده روټۍ خوري، دم چوري شروع ده. زه به د بیمار تپوس وکړم؟ دا خباثت دا ورو ورو دلته را روان دی، دلته نه دی را روان. مخکې من کې خیرخواهي، من کې ترس، من کې انسانیت، په یو بل باندې خفه کېدل دومره زیات ستاسو خیري. مخکې من چې واړو په دې علاقو کې به کم کور کې به چې مړی وشو که نه، نو خوا او شا کې به د چا په کور کې چې ټي و هغه به یې نه لګاوو، ټي به یې نه لګاوو، ویل مړی شوی دی، ویل هغه کور باندې خفګان دی ویلو. او دلته مزدغه رفته رفته را فسادونه را روان دي. یو کور کې هلته مړی پروت دي، جړاګانې سازي وي، دی په زړونو باندې د خفګان پولۍ ولاړې وي، او خوا کې بل کور کې واده دی او پټاس په خلاصېږي، ډزې به شروع وي. دا زمونږ انسانیت دی، دا زمونږ مسلماني ده. دا مسلماني موږ نه چا واخیستله؟ رحم ما د موږ کې ختمه شوې ده. نو زه به تپوس چا وکړم؟ زه به د چا تپوس ولاړ شم؟ تپوس بپوس نشته دی. هر سړی په خپله لار روان دی، او د خېټې غمدار چا سره ورسره چې خپله خېټه قرته ډکه کم، خپل خواهشات سر کم، خپل لذتونه او خوشحالانې هغه حاصله کم. که بل سړی په غم کې پروت دی، پروت دي، مالې څه وایي، ما خو پنډۍ راوستلې وایي. موږ دومره سنګدله شو زما وروڼو. لہذا د بیمار تپوس دا سبب دی د رحمت د الله. درشتم سبب هغه دا دی، یو سړی چې پاکي نرمي موجود وي، او په هر کار کې دی نرمي کوي د چا سره، خلکو سره. که بیا کوي اغستل کوي ام په نرمۍ سره، اغستل کوي ام په نرمۍ سره، قرض چاله ورکوي ام په نرمۍ سره، قرض چانه اخلي ام په نرمۍ سره، مزدور ته وینا کوي ام په نرمۍ سره، غلطي د چا په ګوته کوي ام په نرمۍ سره، سختی نه کوي، چیړ چاړ نه کوي، تنګول نه کوي. دا سبب د رحمت د الله دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث بخاری کې راغلی، رحم الله عبدا سمحا، الله دې رحم وکي